بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم انجینر محمد نبی او تاسو ته وزن کومه تاسو ته یوه مسله حل کومه ریبټ ارکیټیکچر. هغه که هر یو ورژن دی که نه، لکه زما سره ریبټ 2019 دی، دا زه رن کړم که نه، په دې کې د ټمپلیټ مسله ده. صحیح ده، ټمپلیټ دا مسله به دې څنګه حل کېږي. صحیح شو. زما سره خپل یو ټمپلیټ فایل دی که نه، ما ځانه جوړ کړی دی. صحیح ده. اوس که تاسو وایئ نو چې دا موږ ته راولېږي، نو دا به تاسو ته بیا موږ واټساپ کوو. صحیح ده که نه. نو دا د فار ریبټ 2019 ټمپلیټ دی، مای اون. ما ورته دا نوم لیکلی که نه، تاسو دې نیم کولی هم شئ. صحیح ده. نو طریقې کار دا دی چې دا په کوم ځای کې دی که نه، د دې دا ډسټنس نه دی، ته به دې باندې کلیک وکړئ. دا زما سره په دې فایل لوکیشن کې پروت دی. ټیک شو. ریبټ ټمپلیټ ورته ما لیکلی دی. نو دی به زه دلته کې ایډ کومه څنګه یې، لکه څنګه چې ما دلته کې راوړی دی. دا اوس ما څه چل کړم، دا ګرین بټن دی پلس، دا نشان چې دی دا ساین به زه کلیک کړم. بیا به زه لاړ شم زما څه چې په کوم ځای کې دا ټمپلیټ فایل پروت دی که نه، ریبټ ټمپلیټ، هلته به لاړ شم. دلته ورته وګورئ، دا هغه ریبټ ټمپلیټ دی. صحیح شوی. دا ورته ما لوډ کړی دی که نه، یو دا دی، دواړه یو شان دي. ریبټ ټمپلیټ دا چې زه دی راغی. ټیک شو. دلته کې به زه ولیکم که نه، architecture template. ٹھیک شو. دا architecture template دې ته ما ولیکو که نه، سمپل به زه وکړې که نه، دلته کې راغی. ټیک شو که نه. دا به زه اوس په دې باندې ډبل کلیک وکړم. دا چونکې ما په 2017 ماډل کې جوړ کړی دی، دا به اوس 2019 ته په خپله کنورټ شي، نو بیا به اټومیټیکلي دی کولاویږي. صحیح. دی به دې کې فکس شو. ښه. ټیک شو که نه. دی به دې کې فکس شو، دی کنورټ کېږي. دلته وګورئ په دې ځای کې 61% شو، دې ته انتظار کوئ. تاسو که وګورئ که نه، نو دا زموږ سره فایل چې دی دی کولاو شو. ټیک شوی. دا اوس ما ځان خپل برابر کړی دی. دې کې ما دا لیولز تیار کړي دي. وګورئ ورته، یعنې دا پکې ایریا پلین وغیره دا ټول ما ریډیمیډ ځانه تیار کړي دي. په دې کې کمپوننټس هم دي او خپل ډور وینډوز هر څه ورته ما لوډ کړي دي. صحیح ده که نه. دا تاسو ته فری میلاویدی شي. صحیح ده. ګورئ شیټ ته راشم، دلته کې پکې شیټس هم پراته دي. صحیح ده. دا تاسو ځان له هغه کولی شئ. ټیک شو. ښه. د دې نه علاوه که زه الیویشن ته لاړ شم، په نارت کې وګورم، دا پکې ما لیولز جوړ کړي دي مخکې دی. A0 A1 وال اینډ B0 دا فرست فلور دی، B1 وال اینډ دی، دا C0 دی، C1 وال اینډ دی، D0 دی، D1 وال اینډ دی. په مخه که نه، دا بالکل زبردست ټمپلیټ چې دی تاسو ته تیار پروت دی. ښه. ټیک ده. زه هم په دې کې کار کوم. ټیک شو. خیر انشاءالله تاسو به پوه شوي یئ. دغه طریقه کار دی. صحیح شو.